محترم دوستانو ستړي مشایزه غوټې یم هر کړای مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. له تېرو څو کلونو راهیسې د چین حکومت په پرله پسې توګه د پوهنې ملکیت حق د اداري توان او سويې د لوړتيا په هکله د عالي ډیزاين اداري نظام د قانوني ابادۍ د مؤثريت د پياوړتيا او د نړيوالو همکاريو د ژوروالي لپاره کوښښونه کړي دي. دا د بېلابېلو هیوادونو تصدیو ته د نوښت د پياوړتيا او د عادلانه چاپیریال د ابادولو لپاره ښه زمینه وړاندې کړې او په دې رانه کې په چین کې د پوهنې ملکیت حق په پار د بهرنيانو او بهرنيو ارګانونو د غوښتنو کولو د صلاحیت ورکولو او خوندي کولو اندازې د چټک پرمختګ په حال کې دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو سره سم اړوند معلومات درته وړاندې کړم. د چین د پوهنې ملکیت حق د ملي ریاست شمیرنې ښیي چې په 2023 کال کې په چین کې د بهرنيانو او بهرنیو ارګانونو لخوا د نوښت او ابتکار د امتیازي حقونو د ملکیتونو اندازه له 900,000 څخه زیاته شوې چې دغه شمیر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 15 زیاتوالی ښیي. په چین کې یې د اغېزناکو برانډونو د ثبتولو اندازه 2 میلیونه او 100,000 ته رسیدلی چې دغه شمیر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 3.4 زیاتوالی ښیي. د فورد برند د موټرو په تولید کې برند دی. د همدې 2024 کال تر لومړۍ نیمایي پورې دغه شرکت په چین کې د صلاحیت ورکونې په اړه کابو 9,000 امتیازي حقونه ترلاسه کړي او 1,500 برندونه یې ثبت کړي دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې په چین کې د پوهنې ملکیت حق د ساتنې د چاپیریال ښه والی د بهرنیو تصدیو د نوښت او پرمختګ د پیاوړتیا لپاره ښه زمینه برابروي. اړوند شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې د چین د پوهنې ملکیت حق د ساتنې په سروې کې د رضایت نمره 2.04 ته رسیدلی چې دغه شمیر نوی ریکارډ ټینګ کړی دی. چین به په راتلونکي کې په مداومه توګه د پوهنې ملکیت حق په پار د نړیوالو همکاریو د پیاوړتیا د دغه حق د نړیوال قانون او معیار د بشپړتیا او د ورخلاصون د لوړه سویه لرونکي اقتصاد د ابادولو لپاره هلې ځلې وکړي څو چیني او بهرنیو تصدیو ته د نوښت او سوداګرۍ لا ښه چاپیریال برابر شي. محترمو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. ښې چارې ولرئ.